کلاړې باجوړ ته کمیس تور ماله راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه دې راټوکېدلی یم د ځان په ځمکه لکه ریدې راټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه او وریږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو وریږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو پرې وځي سره سره تندرونه د افغان په ځمکه وریږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو پرې وځي سره سره تندرونه د افغان په ځمکه سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه راپرېږدي سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه راپرېږدي ماتېږي ستوري د پښتون وطن اسمان په ځمکه او ستا چې د هر نظر د څاڅکي نه لمبې تاویږي ستا چې د هر نظر د څاڅکي نه لمبې تاویږي اور به مې ولې نه بلیږي د ایمان په ځمکه او زه د دنیا د محفلونو تیر شوم وګرځېدم زه د دنیا د محفلونو تیر شوم وګرځېدم پیدا مې نه کړه لکه ستا هسې جانان په ځمکه لوبو له څنګه ماشومان کړمه د کوره لوبو له څنګه ماشومان کړمه د غېږې نه کوز لوبو له څنګه ماشومان کړمه د غېږې نه کوز د جنګ خدایانو قبضه کړی هر میدان په ځمکه او بل شعر داسې دی چې ورسي چاته د غریبو ولسونو چغې ورسي چاته د غریبو ولسونو چغې د اسمانونو خدای نیولي انسانان په ځمکه او زمونږ لالونه هم د خاورو په قیمت بدلیږي زمونږ لالونه هم د خاورو په قیمت بدلیږي خدای پیدا کړي وو په ورځې د تاوان په ځمکه د وحشتونو توپانونه په وطن نه لوزي د یېرې نشو بلولی چراغان په ځمکه او وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی د ناستې ځای نشته د نومي مسلمان په ځمکه او یو شعر داسې دی چې میخانه تور طالب نیولي جمعه سپین یهودي میخانه تور طالب نیولي جمعه سپین یهودي نه یې قربان کولی شو نه ځان په ځمکه میخانه تور طالب نیولي جمعه سپین یهودي نه یې قربان کولی شو نه ځان په ځمکه اخري شعر دی چې اسمان زرخیزه دی د مینې د سپرلو جاپره اسمان زرخیزه دی د مینې د سپرلو جاپره خو رانه غواړي یو څو ښکلي دهقانان په ځمکه شروع کوم په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم او نن سره ډېر ګران و محترم ښاغلی جعفرخان جعفر صاحب شخصیت ناسته کوي د باجوړ د سیمې یو نماینده شاعر یو منلی شاعر چې په خپل کلي کې یو نوم لري نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو نو په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي ډېره مننه خدای دې خوشحاله آباد لره او ډېر زیات خوشحاله شو چې د پښتو لپاره دونه څوک لګیا دي او د پښتو د پښتونولۍ د شاعرانو پیغام ولس ته رسوي ډېره مننه مینوالو کتونکو د جعفرخان جعفر صاحب نه به کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو نو هسې خو به تو خلک ډېر پېژني خو زموږ په پاڼه هم د موږ د مینوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلو وکړه نو زه د باجوړو ښار اوسېدونکی یم جعفرخان جعفر مې نوم دی تعلیم مې لسمه پورې کړی دی والد صاحب مې میرزا عبدالحنان الله دې وبخښي وفات شوی دی او باجوړ ښار کې پیدا شوی یم لوی شوی یم اوس هم پکې اوسېږم خیبر ته ډېر تللی راغلی یم قندهار اپرېدي خواله او زموږ ټول د پښتونولۍ وطن دی الله دې ښاد او آباد لري ډېره مننه ډېر په ښکلي انداز دې موږ سره خپله پېژندګلو وکړه نو زه یم چې په شروع کې مینوالو سره کلام شریک قندهار صاحب دا یو کلام دی زمونږ د غم د چرګ په بانک ختلی هر سهار دی زمونږ د غم د چرګ په بانک ختلی هر سهار دی زمونږ د شپې نه تښتېدلی مرور سهار دی او د باجوړو ګلونه سوي د بارودو په اور د باجوړو ګلونه سوي د بارودو په اور د دماکو په لوګو تور د پېښور سهار دی
لکه د یخ کنګل د کور مې د سپرلي مازیګر لکه د یخ کنګل د کور مې د سپرلي مازیګر لکه د خپل سپېلني سوی د خیبر سهار دی او مومن د مرګ په تنده پروت د ایلزۍ په کانډو مومن د مرګ په تنده پروت د ایلزۍ په کانډو د شوګیرو په اور لمبا د اشنغر سهار دی او ټوټه وزیرستان په خپل پټکی کې سوځي ټوټه وزیرستان په خپل پټکی کې سوځي د اورګزۍ نه تاو د وینو د څادر سهار دی او د پسرلی په هوا مست د بلبلانو چغار د پسرلی په هوا مست د بلبلانو چغار د بېوسۍ په ښکلون د مسافر سهار دی او د ځوانۍ خوب شي د ځوانۍ خوب شي د سترګو غني شوګیر د ځوانۍ خوب شي د سترګو غني شوګیر د انتظار د وادي څومره زورور سهار دی او چرته یې راشه د رنګونو مصور جاپره چرته یې راشه د رنګونو مصور جاپره سپرلی راغلی دی د سرو ګلو د کر سهار دی خوندور ډېر علاقه له مینهوالو کتونکو تاسو واورېدل موږ هم ترې واورېدل تاسو ته هم واورېدل بالا خوندونه ته موږ هم واخیستل او تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي او زه خو یم چې د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې شاعري د کم وخت نه شروع کړې ده د شاعرۍ استاد یې څوک دی او کتابونه خو د موږ له مخې لا پراته دي نو مینهوالو سره هم شریک که چې څومره کتابونه د چاپ دي شاعري د بحث دوه اتیا نه شروع کړې ده په 85 کې 15 اتیا کې باجوړ پښتو ادبي ټولنه تنظیم جوړ کړو د دغه نه مخکې باجوړ کې تنظیم نه او د شاعرۍ استاد مې نو د عبدالرشید خان رشید لاس او ګریوان کتاب دی لکه چې کتاب ما وکتو نو بیا زما شاعرۍ زما شوق پیدا شو لار راته کولاو شوله او کتابونه مې څلور لیکلي یو مې د عبدالرشید خان رشید کلیات چاپ کړی دی یو مې یو ملګری او حاجي راحت یوسف په هغه باندې مې کتاب لیکلی دی یو د وینو د سپرلي ګلونه دا نثر دی دا چې کوم دی حالاتو کې د کم سیاسي خلک ادبي خلک یا قومي یا سرکاري خلک شهیدان شوي دي نو په هغې او بل دا د نظم کتاب دی د لمبو نه آوازونه دا کوم نه مې چې شعرونه ویل او 4 کتابونه مې ناچاپ دي نو یو مې دغه له ورکړی دی د پریس له ورکړی تیار دی د هغه ګېډۍ د سینګارونو او احمد خان زما ملګری تړون مې له د هغه په نوم کړی د دې مې د بختیار خټک په نوم باندې کړی بل د دې د لمبو نه آوازونه دا مې د بختیار خټک په نوم باندې تړون کړی کم کتاب چې زما بل د نثر دی قلم لاسونه هغه زما وحدت اخبار کې به یو کالم چاپ کېدو قلم لاسونو په نوم باندې نو هغه کالمونه ما راغونډ کړي دي نو هغې له مې کتابي شکل ورکړی خو لا پریس ته چاپ نه دی نور مې تیار کړی دی او د هغې تړون مې د نورالبشر نوید په نوم باندې کړی دی لفظونه قلمونه بل د نظم کتاب دی نو د هغې تړون مې د عبدالرشید خان رشید کوم چې زموږ استادان دي د هغې په نوم باندې کړی دی نو بس دغه کوشش هم شروع کړی دی ډېره مننه ډېره ښکلې خبرې وکړې مینهوالو تاسو له پته ده چې داسې وړوکی کور نه دی ډېر غټ کور دی خو په خبرو کې به تاسو له په لنډه لګېدلي وي د پښتو دپاره ډېر ستر خدمت دی او د پښتو خو ډېر صنفونه دي نو ته په کوم صنف کې کور کړی دی او تر دې دمه دې څومره کور کړی دی په ټولو کې کړی دی ما په نثر هم کې هم کړی دی په افسانه کې هم کړی دی په نظم هم کړی دی په ډرامه کې هم کړی دی ما په ټولو کې خپل قلم دغه کړی دی خپل وسه پورې چې زه څونه دغه شوی یم نو ما کار کړی دی ډېره مننه ځین چې مینهوالو سره بل کلام راغې د کوم درد کوم دیار سړی راغې د کوم درد کوم دیار سړی مال او رانوي کلی او ښار سړی او وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار هره ورځ یې وړي رانه د کار سړی او ګرځي نقابپوش ویستې چړې تورې ګرځي نقابپوش ویستې چړې تورې وژنې مې د سر او د دستار سړی او سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي دا وي د رڼا ورځې شکمار سړی
او چاته کتاب اوس پړم قلم ورکړم چاته کتاب اوس پړم قلم ورکړم هر ځای کې ولاړ دی ټوپک مار سړی او یو شعر پکې داسې دی قندار صاحب چې شوی د اسلام آغاز د غار د خولې شوی د اسلام آغاز د غار د خولې اوس یې ننباسي بیا په غار سړی او هغه قام سره د جبې سر وخوري هغه قام سره د جبې سر وخوري ورک چې په ژوند کې شي پنکار سړی ډېر ښه شعر دی یاره یو شعر یې د بل نه ښه ډېر خوندور ډېر الله کله مینه ولو کتونکو تاسو اورېدو بالا خوندونه موږ هم ته وختل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي وخت یې څنګه تېر کړو او وخت یې څنګه تېرېږي او کار روزګار مو څه دی کار روزګار ما چې کله لسم امتحان ورکو نو بیا زه موږ یو ملګری وم تا ته چې ما وختي ویل حاجي راحتي صوب نو هغه هلته اړه واخیستله د ګاړو نو د هغې نه بیا په هغه کې برتي شو منشیتوب د غم کاوه د اوسه پورې بس د قلم زما پیشه ده هغه که په اخبار کې او هغه که په رساله کې او هغه په بل یو روزګار کې خو ما د قلم پیشه کړې ده ډېره مننه بالا ملګري لکه بالا رمونونه لري ته داسې په زړه باندې کوم یو غټ ارمان دی چې ته په زړه پروت وي ډېر زړه باندې دا ارمان دی چې دا پښتون وطن ټیک شي او امن شي او خوشحالي شي او ورورولي شي او دا پښتون لږ په ژوند باندې پوه شي زما په زړه باندې دغه ارمان دی چې الله پاک دا وکړي چې د نوي نسل ته دا وطن لږ ازاد شي ډېره مننه دغسې ملګري هم د وخت سره د ادب نه علاوه نور شوقونه هم لري څوک داسې موسیقي شوق لري د رباب شوق لري څوک داسې مرغو سره څوک یې لوبو شوق لري ته داسې په ژوند کې کم شوق دی چې ته شوق اوس هم لري او کړی دی وي هم شوق ما د وخت نه د کتابونو سره شوق دی او اوس هم کتابونه ګورم که لنډه ووایم چې وایي هغه یو لیکوال ویلي دي چې کتابونه زما معشوقي دي او په کتابونو کې ډېر ژوند دی په کتابونو کې ډېر پند دی په کتابونو کې لار ده کتاب لار دی کتاب د انسان دپاره لار کتاب ده دا به کتاب ګوري نو الله به یو مرام ته مرسي او مقصد ته به مرسي مینهوالو کتونکو چې کوم شخصیت یې موږ سره نستی د ده سندرې مونږ هم اورېدلې دي خو تاسو له به هم په ګوته کړو نو هغه سرنامې د ملګریو سره شریکې کړه د هغو کلامونو سرنامې چې کومو سندرغاړو په خوله راغلي دي هغو نه صرف موږ سره سرنامې شریکې کړه مننه نو زما کلامونه ډېر ویلی شوي دي ډېرو سندرغاړو ویلي دي ملګرو ویلي دي خو چې کومو کلامونو زما شهرت توضیح وپېژندلم نو هغه د باجوړ دا سندره وه چې بختیار خټک کمپوز کړله که لاړې باجوړ ته کمیستور ماله راوړه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه نو یو دا و یو دې پسې دویمه چې کومه هغې شهرت پیدا کړه ما له پېژندګلو راکړله او په قبایلو کې زه دا کړم نو هغه قبایلي ترانه وه چې هغه هم بختیار خټک ویلې ده جنګ کړلې دوزخ د جنتونو جنتي خاورې یا قبایلي خاورې وې د امن کور شوې د جنګونو ابدي خاورې یا قبایلي خاورې او څوک رسي شملې ته د پښتون وزیرستان څوک لري د کورمې د ظلمو په شان ایمان څوک رسي غزا ته د مومن د ایمل خان مړه د دریا خان دی په ناموس دی پریدي خاورې یا قبایلي خاورې یا قبایلي خټک زما یوه د سوات سندره چې هغه هم ډېره مشهوره ده سپرلی موسم د ملاقات تبانه جوړه کړه راشه په چکر جانانه سوات تبانه جوړه کړه بل زبیر نواز زما یوه د پېښور یو کلام ویلی دی چې ژوند په پېښور کې دی جانان په پېښور کې دی ګرځم لیونی ورکه نظام په پېښور کې دا زبیر نواز ما امجد شهزاد ویلی هم دا وختي چې مې کوم دغه کلام ویل چې راغی د کوم درد کوم دیار سړی د امجد شهزاد زموږ ښه ملګری دی ښه بهترین زما استاد هم دی شاعر هم دی او ښه سنگر هم دی اواز هم ښه بهترین خوږ دی او دا الله پاک هغه له یو په هغه باندې الله یو فضل دی چې یاره دلې اواز هم ښه ورکړی دی شاعري هم دی ښه کوي نو هغه دا دوه کلامونه ویلي دي راغی او په دې یو کلام باندې ډېوې یوه ګنټه میلمه کړی وم چې راغی د کوم درد کوم دیار سړی مال ورانوي کلی او ښار سړی مخکې چې مې ویل او دا یې دغه کړی دی چې باران د تودو وینو ورېدلی په وطن دی سپرلی د وحشتونو مې راغلی په وطن دی او لالیه که رښتیا وایي په ټکي حلالېږي هزار د میمونې مې لګېدلی په وطن دی اورېدل چې چا ورته ویلي دي ښکلي کلامونه هم دي ډېر اعلی او تکړه سندرغاړي هم ویلي دي نو زه چې مینهوالو سره یو کلام شریک کړو ډېر خوند دا ځکه په سپرلي کې را سره نو یو ګل دا ځکه په سپرلي کې را سره نو یو ګل جانانه ستا د مخ په نمونه نو یو ګل او دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو ما ویشته خو ما
ویشتلی خو ما چرې په پنبه نه و یو ګل دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو ویشتلی خو ما چرې په پنبه نه و یو ګل او پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان مارغانو راوړل پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان مارغانو راوړل بیګا خو په چمن او په چینه نه و یو ګل او ولاړو په پیرانو شنه توغونه ګنبتونه ولاړو په پیرانو شنه توغونه ګنبتونه شهید ته په غلبیل سینه نه و یو ګل ولاړو په پیرانو شنه توغونه ګنبتونه شهید ته په غلبیل سینه نه و یو ګل او چاپیره رانه تاو د سرو غنو انګړونه زما سره د یار په مخه ښه نه و یو ګل او جعفره ماتې ستا په نامه څنګه وې راوړې نیولی یار د مینې په معنه نه و یو ګل خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو چې کم کلم له هم فکر کوي نو د یو کلم نه بل کلم خوند کوي او خوند ته سړی اخلي نو زه یم چې پښتنه یو داسې دو ملګري به هم حیرانه شي خو دا پښتنه هم ضروري ده ملګري به هم وختونه په زړه کې کړي وي اکثر خلک پښتنه کوي چې تاسو مینه کړې او که نه خو بیا اکثر چې کم جواب ملویږي په دا ډول ملویږي چې یاره مو یې مور سره کړې ده ورور سره کړې ده پلور سره کړې خویندې وروڼو سره خو هغه پښتنه به موږ لوړ شو که جواب ضروري هم نه ګڼې نو څه خبره نه ده او چې موږ کومه پښتنه کوو مینه باره کې نو هغه جواب د کار وکړو ډېره مهرباني وي دا خو ډېر اهم سوال په کار دا ده چې دا د هر چا نه وشي او که تاسو د چا نه انټرویو کوئ چې دا ترې وکړي ځکه چې دا انسان نوم د مینې دی انسان د مینې نوم دی الله پاک وایي چې ما انسان د مینې نه پیدا کو د مینې په وجه باندې ټوله دنیا آباده ده خو دلته دوه پرخه دا دي چې یو مینه د یو عشق دی نو مینه خو زما د قندار اپریدي سره دا زه مینې دلته راوستلم او یو عشق د یو سړي څه کېږي د یو کس کېږي مینه له ټولو خلکو څه کېږي مینه د مور د پلار دی ورونه دي رشته دار دي خویندې دي ملګري دي شاعران دي نو مینه هم ما کړې ده مینه اوس هم کومه او عشق هم ما کړی دی چې کوم د سړي په زړه کې د مینې یو د عشق یو پردي یا یو دغه نو په فضل د خدای هغه کې زه کامیاب شوی یم ما ته حاصل شوي دي او مینه هم زمونږ دغه دی چې موږ یې خیبر ته راورسولو خوندور ملګرو ته سوله د په ښکلي انداز یې خبرې راټولې کړې نو ډېره مننه کوو زین چې مینهوالو له په اخر کې څه پیغام شریک کړه مینهوالو ته ما همدغه پیغام دی چې تاسو بینې وکئ د ساحل صاحب یو شعر رایاد شو چې مینې له خدای پیدا کړي خلک مینې وکړي په دغه لار کې سود یوه د تاوان دوه تماشي نو مینه باندې ټول جهان آباد دی په مینه باندې هر څه کېږي په مینه شرونه ختمیږي مینه ښه شی دی خو اصل خبره ده چې مینه پیژندل پکار دي چې اول سړی مینه وپېژني چې مینه څه ده زموږ په پښتانه معاشره کې خو مینه بدنامه ده خو مینه بهترین او ښه چیز مینه دی چې مینه وشي دا په موږ کې مینې ورکې شوي دي ځکه دا لوبې شروع دي پخوا چې دا موږ چې دا پخوانی وخت یادو چې پخوانی وخت ښه و پخوانی هېڅ وخت ښه نه و هغه تیرا ته به پیدل ته اوس په ګاډي کې ځي خو پخوانی وخت په دې خلک یادوي چې ښه و چې پخوا مینې سیوا وي محبتونه ډېر وو اوس هر څه ډېر دي محبتونه نشته د په اخر کې بیا هم د ټولو ملګرو ډېره مننه کوو په خاص کر د جعفر خان جعفر صاحب ډېره مننه کوو چې موږ له په دا لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ سره په شیشه باندې تر دې دمه موږ ګورو نو خپله مرکه راغونډوم زموږ سره کیمرامین محمد سید افریدی او خپل قربا عزت افریدي له ورکې اجازه د لوی الله په امان